د هر مقصد او حاجت دپاره د یا رحمانو یا رحیمو وظیفه د چاشت په وخت کې وکړئ. کوم حاجت دپاره دې سوال وکړو تمام حاجتونه به دې الله جل شانه پوره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، نن درته د یا رحمانو یا رحیمو یو داسې زبردست وظیفه ښیم. که د دې وظیفې ور تاسو د چاشت په وخت کې وکړئ، څوک ورته سختي مالی وي. د چاشت دا وخت دغه وي د ورځې د 9 بجو نه والا تر د 11 بجو پورې. نو دې ته څوک سختي مالی وي او څوک ورته د چاشت وخت وي. دغه وخت کې د دغه وخت په دوران کې دا وظیفه تاسو وکړئ یا رحمانو یا رحیمو، او بیا چې کم حاجت کم مقصد هم د الله جل شانه نه غواړئ، هغه حاجت او هغه مقصد به د رب العالمین پوره کوي. داسې د غیبه نه ورته الله جل شانه اسباب برابروي او دا غیبه نه به د ستاسو مقاصد پوره کیږي. دا وظیفه خو د هر مقصد دپاره تاسو کولی شئ، خصوصا د هغه وروڼو او خویندو دپاره یا د هغې افرادو دپاره چې هغوی باندې دا قرضونه ډېر زیات راوختي وي. د قرضونو بوج یې په هغوی باندې او د دې د لاسه ډېر انتخایي پریشانه وي. د قرضدارو نه ډېر سخت تنګ راغلی وي. نه که یو انسان د قرضدارو نه تنګ راغلی، هغه هم د یا رحمانو یا رحیم وظیفه شروع وکړي، د داسې ځای نه به ورته الله تعالی اسباب برابر کړي، څه ناڅه سبب به ورته الله برابر کړي، او دا تمام قرضونه چې د غرونو په شان قرضونه دي وي، داسې قرضونه چې د ستا دا سټې راګیر کړي، دومره قرضونه چې بلکل غرونه وي غرونه، تمام قرضونه به رب العالمین د دې وظیفې په برکت سره ختم کړي. کله کله داسې وشي انسان قرضونه وکړي او په دې ارادې سره وکړي چې انشاءالله وخت به راباندې راشي او دا تمام قرضونه به زه ختم کړم، لیکن قدرت ته ګوره چې یو ورځ د بلې نه بدتره وي او بله ورځ د بلې نه بدتره وي، بله د بلې نه. کومه ورځ چې راځي نه هغه د هغه تېره ورځ نه بدتره وي. په دې لږه لږه کې په انسان باندې یو لوی غر جوړ شي د قرضونو، دومره زیات قرضونه د انسان وکړي او بالآخر د انسان ډېر سخت پریشانه وي. نو چې کوم ځای روانې سودایي رواني، ولې څه قسم له آمدنۍ نه وي، کاروبار نه وي، د معاش څه داسې خاص ذریعه نه وي، او د قرضونو نه خلک ډېر سخت پریشان وي، کور کې مشکلات وي. نو د دغې قرضونو نه د نجات موندلو دپاره د یا رحمانو یا رحیمو دا وظیفه دا که راونیسئ، الله جل شانه به تمام قرضونه ختم کړي. دې نه علاوه که د چا کاروبار خراب شوي وي، کاروبار یې وي خو لیکن خراب شوي وي، په هغې کې ورته نقصان زیات تر رسي، هېڅ ګټه په هغې کې د حاصله نه کړه، د کاروبار د ترقۍ دپاره هم دا وظیفه کولی شئ تاسو. یو انسان دی د هغه روزګار نشته، خوشې ګرځي، نو د روزګار د میلاوېدو دپاره او د نوکرۍ د میلاوېدو دپاره هم دا وظیفه تاسو کولی شئ. یا زمونږ بندشونه دي، یا زمونږ په کورونو کې پریشانۍ دي، مشکلات دي، نو د مشکلاتو او د پریشانۍ د ختمولو دپاره هم تاسو د یا رحمانو یا رحیم دا وظیفه کولی شئ. ډېر لوی مفید وظیفه ده او ډېر لوی بې حده اثر کوي، داسې اثر کوي لکه د مقناطیس رنګه. لیکن د وظیفې چې درته څنګه طریقه هم په دغسې طریقې سره به یې کوې. دې دپاره زمونږ دا ټولې خبرې اورېدل هغه ضروري دي. بعضې نو مخکې یو ډېره اهمه خبرې هغه تاسو مس کړئ، نو بیا وروستو وظیفه وکړئ، لیکن هغه اهمه خبره د ستاسو نه مس شوې وي. کوم چې د هرې وظیفې سره یو خاص شرط وي، د هرې وظیفې یوه خاص طریقه وي، په هغې خاص طریقې او په هغې خاصو اشراتو باندې چې تاسو لحاظ وساتئ، دا وظیفه بلکل 100% هغه کار کوي او الله جل شانه پې د خلکو مشکلات حل کړي دي او ستاسو مشکلات پې باندې هم د دې وظیفې په برکت سره حل کېږي. یا د ستا په زړه کې څه قسم له جایز ارمانونه دي او د هغې جایز ارمانونو دپاره ته ډېر زیات کوششونه وکړل، ډېر زیات هلې ځلې دې وکړې، لیکن دغه ارمانونه لا د ستا نه دي پوره شوي.
د نن نه د یا رحمانو یا رحیم وظیفه راونیسه. ټول تقریبا چې په 20 منټو کې 15 منټو کې کېږي. که دا وظیفه در راونیوه نو انشاءالله چې د زړه هر یو جایز حاجت او ارمان به دې پوره شي. که یو انسان ډېر سخت غریب وي، د غریبۍ نه تنګ راغلی وي، د بعضې کسانو غربت هغه انتها ته رسېدلي، نو د مالداره کېدو دپاره هم دا وظیفه ډېره زیاته مفیده وظیفه ده. غریبي به د الله جل شانه مالدارۍ باندې بدله کړي. یا یو انسان د روزي لنډه تنګه ده، غریبۍ په مخه غشته دی، د هغې د وجې نه روزي لنډه تنګه ده، او د روزۍ د لنډې تنګې والي د وجې نه د ده زندګي لنډه تنګه ده. نو د رزق د فراخي او په رزق کې د برکت دپاره هم تاسو د دې وظیفې ذکر کولی شئ، ان تر دې چې د تمام حاجتونو او د تمام مشکلاتو رکاوټونو بندشونو دپاره تاسو د یا رحمان و یا رحیم دا وظیفه بالکل کولی شئ. راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم، ډېره زیاته اسانه طریقې ده. دې سره به د چاشت لمونځ پابندۍ سره کوئ. څوک ورته د ضحا لمونځ وایي، څوک ورته د چاشت لمونځ وایي. دا د ورځې د 9 بجو نه واله تر د 11 بجو پورې، د ورځې د 10 بجو نه تر د 11 بجو پورې زمونږ په پاکستان کې خو دغسې رواج وي. په نورو ملکونو کې دا هم ممکنه ده چې هغې کې نور مخکې وروسته پروځي، خو زمونږ د پاکستان ټیم داسې دی چې د 9 بجو د ورځې نه واله تر د ورځې 11 بجو پورې د دې لمونځ ټیم وي، او دا 12 رکعاته نفل لمونځ دی. به چې 12 رکعاته دې وکړل، نفل دې وکړل په دغه وخت کې په 2 رکعاتو باندې، نو دغه د چاشت او د ضحا په لمونځ باندې بدلیږي. چې کله د ضحا یا د چاشت د لمونځ وکړي دغه وخت کې، نو بیا به یا رحمان و یا رحیم وظیفه کې خو داسې به نه کې چې کې به نه په سجده باندې به ډایرکټ پروځي د لمانځه نه پس، او په حالت د سجدې کې به 1200 کرته یا رحمان و یا رحیم وظیفه وکړي، 1200 کرته یا رحمان و یا رحیم وظیفه وکړي، او مخکې وروسته به تنه 3 کرته درود شریف هم ووایي. او د دې نه علاوه د هر 15 وخته لمونځ نه پس 15 وخته لمونځ به مو سره پابندۍ سره کوي. د هر لمانځه نه پس به 112 پیرې 112 پیرې یا رحمان و یا رحیم وظیفه کې. دا عمل جاری ساته، روزانه کوه پابندۍ سره، انشاءالله چې لږې ورځې به لا تېرې نه وي چې الله جل جلاله به دې تمام حاجتونه پوره کړي. څومره چې د ستا د زړه ارمانونه هغه د زړه ارمانونه به تمام پوره شي، او د غربت دغه تکه توره شپه به درنه لاړه شي، د خوشحالۍ د سپین سخر په تاسو باندې راخیږي. یو ډېره زیاته زبردست او ډېره زیاته مفیده وظیفه مې درته وښوله، بالکل یې تاسو کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې وظیفې مکمل اجازه شته دی، هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستی شي.